السلام علیکم ګران اوریدونکو، په دې هیله چې راکړه روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې د سپوږمۍ خور ناول د 5مې برخې سره حاضر شوم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. د تېرې برخې وروستي لفظونه: د ازموینې په سهار ټولګي کې مې څوکۍ منظمې کړې. د لیکوالۍ استاد مو په لاس کې د پاڼو بنډل نیولی و. ټول ټولګیوال مې ورته په خپلو ځایونو ودرېدل. ښوونکي راباندې غږ وکړ چې واکه راشه، د پاڼو په ویش کې راسره مرسته وکړه. د پاڼو نیم بنډل مې ترې بیل کړ او په ویش مې پیل وکړ. ویشنه مې کوله. کله چې د شینکۍ څوکۍ ته ورسېدلم، شینکۍ راته وکتل او دا خبرې وکړه: واکه نن در سره دا نیکتایي بلا ښکلې ښکاري. نوې برخه: زړه مې درب ولوېد. پاڼې مې د دې لپاره چې رانه ونه لوېږي په ګوتو مې کلکې ونیولې. په ژبه ګونګ شوم. شینکۍ ته مې هېڅ ځواب ورنه کړ. عاطفي څېره مې بوږنوونکو احساساتو کلابنده کړه. خیال مې بې زړه رباب ته تخنېدونکې ګوتې ور واچولې. منطق مې د خپلو احساساتو تابع وګرځاوه. د مودو انتظار مې په چلښت راغی. ځان سره مې وویل: واکه د کوم ملنګ دعا در پسې لاړې، لکه چې خولۍ دې به غوړو کې ولوېږي. د امید په نغري مې د خوښۍ دیګی باندې شو. د پاڼو په ویش نه وم پوه شوی. یو وخت مې نږدې هغو کسانو ته بیا پاڼې ویشلې وې چې ښوونکي ورته له ما د مخه ویشلې وې. ځان مې د خیال له کېږدۍ بهر کړ. یوه پاڼه مې ځان لپاره ترې بیله کړه. نورې مې بیرته ښوونکي ته ورکړې. خپلې څوکۍ ته په بېواکه وجود راغلم. څه چې مې له کتاب څخه د ازموینې لپاره زده کړي وه، د شینکۍ له دې خبرې سره مې د ذهن له چینې ووتل. هر څه مې له خوښۍ ګډ وډ شول. نه پوهېدم چې په پاڼه کې څه لیکم، خو قلم مې په لړزانو ګوتو د پاڼې پر مخ ښوراوه. شینکۍ له ټولو د مخه پاڼه حل او له ټولګي په وتو شوه. بهر په دهلیز کې ودرېده. نور ټولګیوال هم په وتو شول. پاڼه مې ښوونکي ته وسپارله او بهر ووتلم. یاد هم راغی او له لاسه مې ونیو. لږ مې له نورو ټولګیوالو لرې کړ. د شینکۍ هغه خبره مې ورته وکړه. یاد راته وویل: هی بساطي، لکه چې شینکۍ دې هم د خپلې مینې په دام کې ونښلوله. په همدې خبرو لګیا وم چې شینکۍ له لرې راباندې غږ وکړ: واکه خبرې چې دې ختمې شوې، راشه لږ کار در سره لرم. شینکۍ هغه د نیکتایي خبره او اوس له ما سره د هغې کار لرل. 100 خیالونه مې سره تیر او بیر کړل. شینکۍ له پاتو سره د دیواله سیوري ته ولاړه وه. نه پوهېدم چې شینکۍ به څه راته وایي. په ښه نیولی د شینکۍ پر لور روان شوم. درېدلی احساس مې شینکۍ د خبرو ته منتظر و. شینکۍ د تاثیرناکو خبرو ښکاره شوم. هغې راته وویل: واکه د لیکوالۍ له ښوونکي سره د سیمینار په اړه خبرې وکړه چې څه درته وایي او څه وکړو. په دې وخت کې مې ځان له ځانه لرې و. شینکۍ د ښایست وږي خیال مې ګبڼۍ له ګریوانه نیولې وه.
د شینکي د مخ دوه شنو چورلکو زما په بې زړه وجود او وارخطا منطق غبرګ بمونه وغورځول. په نیم ګونګ لفظ مې د شینکي دې خبرو ته د سر په خوځولو سره لکه اسیر غلام لبیک وویل. د ښوونکي پر لور لاړم. هغه راته لیست وسپاره چې ټول ټولګیوال پکې لس کسانه ګروپ بندي شوي وو. استاد راته کړه چې هر ګروپ دې د لیکوالانو او شاعرانو انځورونه لوی چاپ او ورسره دې ګروپ د غړو نومونه هم ولیکل شي. راتلونکی ساعت مو خالی و. ټولګیوال مو تللي وو. ښار ته لاړم. یوه چاپوال سره مې د پیر محمد کاروان د انځور چاپولو خبره وکړه او د نومونو لیست مې هم ور وسپاره. تر مازدیګره یې د چاپ کولو ژمنه راسره وکړه. مازدیګر د لوی چاپ شوي انځور له اخیستلو وروسته کور ته لاړم. سبا د جمعې ورځ و. انځور مې په رنګینو تختو کې چوکاټ کړ. مازدیګر مې په میلمستون کې د وروستۍ ازموینې کتاب لوسته دروازه وټکېدله. کتاب مې بند کړ. ګورم چې یاد و. کتاب یې په لاس کې نیولی او یوه ګوته یې کتاب د پاڼو په منځ کې د نښې لپاره دننه کړې وه. میلمستون ته مې د راتلو بلنه ورکړه. د کاروان په لوی انځور چې سترګې ولګېدلې او یې کړل. ویل یې دا څومره ښکلی، دا دې څه لپاره چاپ کړی؟ هغه لیست مې ورته ښکاره کړ چې استاد راته سپارلی و او په کیسه مې هم پوه کړ. خو ګیله یې وکړه چې په دې ګروپ کې به دې زما نوم هم لیکلی و. ورته مې وویل یارو دا زما کار نه دی کنه، که زما په زړه وی ستا او د شینکي نوم مې په دې ګروپ کې له ځانه مخکې لیکه، خو څه وکړم؟ څومره چې شینکي ته ځان نږدې کوم سپېره تندی مې یاري نه راسره کوي. ټوله شپه مې د سبا رڼا لپاره انتظار ویسته. سبا چې پوهنتون ته لاړم انځور مې استاد ته وسپاره. ټولګي ته د ازموینې لپاره لاړم. وروسته له ازموینې مې هر ګروپ ته خپله دنده ور وسپارله. دا چې د یوه ګروپ مشري د شینکي پر غاړه وه. د ګروپ لیست مې ورته وسپاره. ورته مې وویل شینکي اوس چې د ګروپ مشر یې نو انځور ښکلی ډیزاین او چاپ کړه. شینکي سره په خبرو لګیا وم چې یاد راته له لرې غږ وکړ واکه خبرې دې ژر ختمې کړه چې ښار ته ځو. زما چېرته زړه کېده چې د شینکي له ښایست او د هغې له خوږو خبرو مې ځان راټول کړی وای. له شینکي بېلېدل مې له ځان او سوځېدلي زړه سره ستر خیانت ګاڼه، خو شینکي تر سبا راسره مخه ښه وکړه. د ښایست رنګین ښار یې زما له وږي فطرت څخه واړوه. واړه قدمونه یې د لویې دروازې پر لور واخیستل. زه داسې شوم لکه د ګلانو له خواږه خوبه چې خیالي پسرلی لاړ شي. یاد راغی، په اوږه یې ټپ راکړ او د لوی دروازې پر لور یې کش کړم. ښار ته لاړو. په هماغه چاپځای کې مې یاد ته هم لوی انځور ډیزاین او چاپ کړ. په وروستي ساعت کې مو د لیکوالۍ مضمون و. استاد د سیمینارونو پوښتنه وکړه چې چا تیار کړی دی. یاد شینکي او څو نورو لاسونه پورته کړل. د نورو چاپ شوي سیمینارونه یې ومنل، خو د شینکي په سیمینار کې نیمګړتیا وه.
ښوونکي نیوکه پرې وکړه او د دویم ځل چاپ امر یې ورته وکړ. ښوونکي راته وویل چې واکه سیمینارونه در سره راواخله او ما سره راځه. تر پښتو څانګې مې سیمینارونه ورسره ورسول. بیرته د ټولګي خواته راغلم. شینکۍ د ښایست څانګې مړاوې وې. سپوږمۍ د خور په مجاز خفګان څادر خور کړی و. راغله مخامخ راته ودرېده. بې روحه وجود مې د هغې مخې ته د قاتل مجرم په څېر زولنو کې تړلی ولاړ و. شینکۍ خپل چاپ شوی سیمینار زما مخ ته ونیوه چې دا در واخله. زما په تړلې خوله کې داسې ژبه نه وه چې شینکۍ ته مې انکار پرې کړی وای. چاپ انځور چې سره تاو کړی و ترې مې واخیست. شینکۍ په یوه نیازبینه او د یوې بدماشې کرکټرې په څېر راته وویل دا انځور به دا ځل ته راته چاپ کوې، نه به پکې نه وایې. لاجوردي سترګې راباندې رابرګې کړې. زما په بې وسه فطرتي خیال یې د ناز په ژبه د غضب قدمونه کېښودل. له ټولګي په وتو شوه. په تګ کې مخ راواړوه. دا خبرې وکړه چې سبا ته یې چاپ شوی غواړم، که نه نو بیا به ګیله نه کوې. حق پک ودرېدم. خیال مې شینکۍ پسې د وفاداره ساتونکي په څېر روان شو. خپل ګریوان ته مې وکتل چې دا څه روان دي او د دې حالت د تعبیر پوښتنه مې ترې وکړه. یاد هم راسره د دې پیښې کورباوه. هغه راته کړه چې واکه یاره د دې شینکۍ په زړه کې هم څه شته. نننی انداز خو یې سم د کترینا کیف په څېر او ته خوار سلمان خان ورته له پخواو لاسو تړلی ښکارېدلې. د شینکۍ دا ډول اندازونو بلا جرات راکاوه او زما له خوا هم د یو څه ویلو توان یې راباښه. یو وخت د فیسبوک نړۍ ته ورغلم. یوه بلنه رالېږل شوې وه. له هماغې بلنې میسنجر ته هم پیغام راستول شوی و. لیکلي یې و شینکۍ یم، بلنه مې قبوله کړه. هېڅ مې زړه ته نه لوېده چې دا د شینکۍ وي. بلنه مې ومنله. شینکۍ د مننې تر څنګ وویل خپله شینکۍ یم، زړه نازړه نه شي. د شینکۍ دا لیکلې خبرې مې هوس په سترګو پورې موهلې. نه پوهېدم چې شینکۍ به زما په اړه څه ډول فکرونه کوي، خو د پخوا په پرتله مې د هیلو مزی غوښتلی شوی و. ډاډه وم چې شینکۍ مې هره لیکنه لوستلی شي. د فیسبوک پر مخ به مې د لیک په بڼه خپل خیال او د درد انځوراوه او د لیکنې تر څنګ به مې یو د شنو سترګو انځور هم پورته کاوه. څه ناڅه به مې زړه د ارامتیا جام پر سر واړوه. سبا د جمعې ورځ وه. نن مو 2 ساعته درس وویل. ټولګي کې مو یوه ادبي غونډه ونیوه. شینکۍ یې ویاندي په غاړه واخیسته. هر یو یې ویاندزي ته باله. زما د نوم له اخیستلو سره یې وویل چې له یوه غزل سره دې ویاندزي ته راشي. ویاندزي ته راغلم. شینکۍ مې ښي اړخ ته ناسته وه. داسې ډاډه وم لکه د وجود په ښي اړخ کې چې مې بل زړه راټوکېدلی وي. یو غزل چې د شینکۍ په ښایست مې لیکلی وه. غونډه کې ناستو ټولګیوالو ته مې واوروه. ټولګیوالو هم د لاسونو په پړکا سره تر خپلې څوکۍ بدرګه کړم. غونډه پای ته ورسېده. شینکۍ او پاتو بیا یوه بله له لاسو ونیوله. زما د ارمان پسله یې د بېلتون غوبلۍ پیل کړې. شینکۍ رانه لکه له نوک څخه چې وری بیله شي. بیله شوه د خیال
په اوږو مې الهام لکه یوه څړیکه راتېره شوه او دغه بیت یې راته د شینکۍ په بېلتون کې ډالۍ کړ چې بیا مې سترګې ستا په سترګو لګي بس تر هغو دې په پاک رب سپارمه بیت مې لیوانځور سره چې د شنو سترګو لرونکی و پورته کړ مازدیګر لمر پرېوتی و موبایل مې جیب کې په تړنګا شو نمبر مې ونه پیژند ځواب په تڼۍ مې ګوتې ته زور ورکړ خبرې مې ورسره پیل کړې ویل یې شینکۍ یم واکه څنګه یې حیران شوم پوښتنه را سره پیدا شوه چې شینکۍ په دې وخت کې ما ته زنګ وهل شینکۍ راته کړه چې واکه دا څه روان دي ته ولې داسې کوې څه چې دې په زړه کې دي همداوسې راته ووایه حق حیران شوم ورته مې وویل شینکۍ ته په هوښ یې هغې وویل هو په هوښ یم ورته مې کړه چې په هوښ یې نو څه دې اورېدلي په دې ګونګو خبرو دې نه پوهېږم سپینه خبره راته وکړه چې څه خبره ده شینکۍ راته وویل زما په خوله نه راځي چې هغه خبره درته وکړم له شینکۍ سره مې خبرې اوږدې شوې ورته مې وویل دا نو څرنګه خبره ده چې زما له خولې دې وتلي وي او ستا په خوله دې نه راځي هغه خبره یې بیا راته وکړه چې واکه په زړه کې دي چې هر څه وي راته یې ووایه هېڅ مې جرأت ونه شو کړی چې د زړه تړلې غوټې مې ورته سپړلی وای ځان سره مې فکر وکړ چې اوس د دې خبرې وخت نه دی خو شینکۍ هم له خپل زړه څخه نه غږېدله یو څه یې لیدلي و شینکۍ ته د دې لپاره چې د ځان سپیناوی وکړم لږ ورته په غوسه شوم چې شینکۍ سپینه خبره راته وکړه په دې اوتو بوتو دې نه پوهېږم شینکۍ هم خپلې خبرې د بښنې تر غوښتلو راورسولې شینکۍ په غريو نیولې غږ راته وویل واکه د فیسبوک لیکنې دې څه وایي او ولې د شنو سترګو انځورونه پورته کوي د شینکۍ دا پوښتنه داسې وه لکه یو مجرم چې لاس نیولی په یوه جرم ګیرې شي نږدې و چې خپلې خبرې هم راڅخه ګډې وډې شي زما لپاره دا یوه ښه موقع وه چې شینکۍ مې د زړه له هغه رازه خبر کړی وی چې هر وخت هغې پسې په ماتو ښیښو قدمونه ږدي شینکۍ ته مې وویل سبا له نږدې خبرې کوو په خیال کې مې لویو اندېښنو ټالونه وهل چې دا څه وشول شینکۍ ته هم شکونه پیدا شوي خو هغې خپل شک په یقین بدلاوه کړې شپه مې د سوچونو په ټال ځنګل چې سبا به شینکۍ ته څه وایم کله به مې پرېکړه وکړه چې خبره ورغبرګه کړم خو بیا به پښیمانه شوم د اندېښنو پیټې مې په دواړو اوږو ایښی و د شینکۍ هغه خبرې مې ټوله شپه په غوږ کې لکه د رباب تارونه کړنګېدلې سهار وختي د همدې اندېښنې له امله پاڅېدم یاد ته مې ځان ورسوه دا خبرې مې ورته له سره پیل کړه یاد بیا له کلاس خندا سره په شا مات شو ویل اوس د نو ښه ګلان وکرل اوس به د شینکۍ مناظرې ته ښه ټینګ شي یاد مې نور هم خویدلې زړه راوښویوه ځان سره مې وویل شینکۍ ته نن هر څه سره چپه وایم پوهنتون ته د یو مجرم په څېر چې محکمې ته روان وم زړه ته مې خپله ډاډګیرنه ورکوله چې هر څه به سم شي ټولګي ته له واسویلي ویستلو وروسته دننه شوم ښوونکي له ما د مخه ټولګي ته راغلی و په څوکۍ کې کېناستم او د ستړي وجود د ستړیا مې په لویو واسویلو وویستله وخت ډېر ژر راباندې تیر شو
ښوونکي له ټولګي ووت. ډېری ټولګیوال مو هم د ساعت تېرۍ لپاره بهر ووتل. له خپله ځایه پاڅېدم او غوښتل مې چې زه هم بهر لاړ شم. پاتو له شا خوا نه راباندې غږ وکړ چې واکه لږ صبر. د پښو غړو مې یو دم کار پرېښود. زړه د تنبونو غوټۍ مې په سستېدو شوې. پاتو راته کړه چې واکه که وخت لرې نو شینکۍ غواړي له تا سره له نږدې خبرې وکړي. د شینکۍ پر لور ور روان شوم. شینکۍ یوه څوکۍ د خپلې څوکۍ مخ ته کېښودله. ور نږدې شوم. هغه راته وویل چې واکه دلته کښېنه. له وجوده مې پخوا روح وتلی و. په خوله کې مې څک لاړې نه وې. د شینکۍ غبرګې شنې سترګې زما په سترګو کې ښخې کړې. سترګو یې راته سترګو ته خبرې پیل کړې. زړه مې د شینکۍ په مینه نورې هم منګولې ټینګې کړې. کتل یې راته بل ډول و، لکه شینکۍ چې په زور زما زړه زما له سینې ویسته. د خبرو انداز یې داسې و چې په لوی لاس مې د خپلو زلفو په دام کې راګیرې کړي. شینکۍ راته وویل واکه رښتیا به راته وایې چې اصلي خبره څه ده؟ که کومه خبره دې په زړه کې لري نو اوس یې راته ووایه. شینکۍ ته مې یوازې دومره وویل چې ګوره هېڅ کومه خبره نه ده، زړه دې ډاډه کړه. که ستا په زړه کې کومه خبره وي نو ته یې راته ووایه. زما په زړه کې خو څه نشته او که ته مې له سره نیسې نو هغه بېله خبره ده. شینکۍ راته دومره نږدې ناسته وه چې آن د سپینې خولې نفس یې زما بېروحه وجود لکه درې رنګې بیرغ راپاوه. د سپوږمۍ خور په خندا شوه. نه کومه خبره نشته. واکه ډېره بخښنه غواړم، دا چې زیات مې وځورولې، په دې هیله چې رانه خفه نه شي. په پیکه څېره کې مې د وینو رنګونه رامعلوم شول. د مخ له ژیړ پوستکي مې نری باد خولې وچولې. هر څه بل ډول شو. ملامت بې ګناه وښودل شو او سلامت په بخښنو سر شو. واه هر څه معجزه وه. شینکۍ له خپلې څوکۍ پورته شوه. له ګلابي وجود څخه یې عطرینه خوشبويي پورته شوه. څو قدمه وړاندې لاړه. له یوه اړخه یې راته وکتل. دومره موسکۍ شوه چې مرمرین غاښونه یې هېڅ ښکاره نه شول. له داسې یوې پېښې سره مخ شوم چې په خوب او خیال کې مې نه و لیدلې. دا هغه څه و چې شینکۍ د خپل یقین جوګه زما په اړین فطرت پخاوه. خوا او شا مې وکتل. له ځان څخه مې پوښتنه وکړه هسې نه چې دا د کوم فلم صحنه اوسي. خو نه کمرې وې او نه ډایرکټران. یوازې پاتو د ټولګي په یوې څنډه کې ناسته وه. د شینکۍ په دا ډول نخرو مې خیالات د پخې خښتې په څېر پخېدل. دومره اتوان مې په ځان کې نه و چې له څوکۍ دې پاڅېدلی وای. داسې وم لکه چا چې په څوکۍ کې تړلی یم. بخت مې هغه موقع له لاسه ورکړه چې شینکۍ ته مې د زړه خبره ښکاره کړی وای. شینکۍ رانه له پخو دیوالونو پناه شوه. زما په ستړي روح پسې یې ډبرینې تدبۍ واړولې. ټوله ورځ مې سوچونه وهل چې څه به کېږي او څه به نه کېږي. د جمعې سهار و. بهر له کوره ووتلم. یاد راباندې غږ وکړ چې ما په اسمان نه غوښتلې او خدای په ځمکه راکړې. ورته مې وویل بیا دې څه اورېدلي چې په اسمان دې غوښتلم؟ وایه که نه. یاد وویل ځو مرکزي بغلان ته. لږ به د امام قتیبه زیارت ته سیل وکړو او هم به موسات تیر شي. پرته له کوم دلیله مې ورسره ومنله. د زیارت پر لور روان شو. په لاره ناست موټرو کې مې خپل زړه له ګوګله وتلی و. زړه مې شینکۍ د ښایسته په کوڅو کې ملغلرې خرڅولې. نیم
مړ فطرت مې له دې ښاره د ژوند ساه اخیستله. ساعت وروسته مرکزي بغلان کې له موټره ښکته شو. زیارت هم د ښار لویدیځه برخه کې پروت و. د زیارت شنې منارې له ورایه نارې وهلې ځکه د یوې لوړې غونډۍ پر سر جوړ و. له هرې خوا زیارت ته د پوړیو لارې ورختلې وې. منځنیو پوړیو کې روان و. موبایل مې په ښي جیب کې پتړنګېدا شو. څو ورځې وړاندې مې شینکۍ د موبایل شمېره له ځان سره په خپله نامه ثبت کړې وه. موبایل مې له جیبه راوویست. د شمېرې تر څنګ واک هم ورسره لیکل شوی و. خپل نوم راته د موبایل په ښیښه عجیبه ښکاره شو، لکه ځان چې مې ځان ته موبایل کړی وي. شینکۍ سره مې خبرې پیل کړې. هغه خوښه ښکارېدله، داسې وه لکه یو پټ راز چې راته ښکاره کوي. پوښتنه یې وکړه چې واکه په کومه خاوره یې؟ ګرانو اورېدونکو، دا به د سپوږمۍ د خور ناول 5مه برخه. تر راتلونکې او وروستۍ برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.